بسم الله الرحمن الرحیم. د ابلیس توبه. د موسی علیه السلام حضور ته یو ورځ ابلیس ورغی او د خبرو په ترڅ کې موسی علیه السلام ورته وویل چې ولې غلط کارونه کوي او انسانان د لارې څخه باسي، ولې ځان نه اصلاح کوي او ولې توبه نه کوي، ځان هم په عذاب اخته کوي او نور هم. ابلیس ورته وویل چې الله زما توبه نه قبلوي. موسی علیه السلام ورته وویل چې که څوک صادقانه توبه وکړي نو الله یې ضرور توبه قبلوي. ته زما سره د تور غره ته ولاړ شه، زه به هلته الله ته ستا سپارښت وکړم. الله پر ما ډیر مهربان دی، زما سره خبرې کوي. ته خپل ضدیت او دښمني پرېږده او زما سره ولاړ شه، الله به هرومرو ستا توبه قبوله کړي. ابلیس هم د موسی علیه السلام د ټینګار په نتیجه کې حاضر سو او د ده سره د تور غره ته ولاړ. هلته موسی علیه السلام د الله جلاله سره خبرې پیل کړې او د ابلیس لپاره ورته واسطه سو او ویې ویل چې ای الله، شیطان یعنی ابلیس هم ستا د نورو بندګانو غوندې یو بنده دی او د توبې لپاره زما سره دلته راغلی دی، نو د ده توبه قبوله کړه. الله جلاله دا مهال موسی علیه السلام ته وویل چې که زما په دربار کې هر څوک هم توبه وکړي او پر خپلو ګناهونو پښیمان سي، نو زه حتما د هغه توبه قبلوم. که ابلیس په صداقت او رښتیا سره توبه باسي نو زما صرف یوه خبره دې ومني او د آدم علیه السلام قبر ته دې سجده وکړي، کومې سجدې ته چې پخوا هم د آدم علیه السلام تر خلقت وروسته امر سوی و او شیطان یې د نه منلو په سبب د الله تعالی له رحمته محروم او لعنتي سو. په دې کار سره به زه ځای پر ځای د ده توبه قبوله کړم. ابلیس چې د آدم علیه السلام قبر ته سجدې خبره واورېده نو د خشم او غوښې څخه وپړسېد او موسی علیه السلام ته وویل چې وګوره، الله جلاله زما د توبې لپاره څونه سخت او ناممکنه شرط راباندې کښېښود. آدم چې ژوندی و هغه مهاله ما سجده نه ورته کوله، اوس به څنګه د هغه قبر ته سجده وکړم؟ دا کار زه قطعا نسم کولی. په دې ځواب سره ابلیس د موسی علیه السلام څخه بیل او رخصت سو. نو نن موږ ګورو چې د انسانانو پر سترګو د غرور او تکبر توره پرده غوړېدلې ده او اسلام یې تر ګوند ډلې، قوم او افرادو قربان کړی دی. بل دا چې خلک د مسلمانۍ دعوا هم کوي مګر په قبرونو او زیارتونو کې سجدې کوي، ګواکې دا خلک تر ابلیس هم یو قدم وړاندې دي. هغه دا کار نه کاوه خو دوی یې کوي. الله دې موږ او تاسې ټولو ته چې د قبرونو او زیارتونو ته په بې توجهۍ سره د معبودونو حیثیت ورکوي له بدعته او شرک څخه خلاصون او د زړونو سمون راعطا کړي. آمین.